د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستو. په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي چې یاد روغتون د دغه وزارت په غوښتنه او د افغانستان د اسلامي امارات د مشر له لوري منظور او فعال شو. نوموړي زیاته کړه چې یاد روغتون به د سرطاني ناروغانو تشخیص او درملنې برخه کې غوره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز مولوي نور جلال جلالي ویلي د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون به د ستراتیژیک پلان له مخې راتلونکي کال په لوړ ظرفیت تخصصي خدمتونه وړاندې کړي. همدارنګه د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی د سرطاني ناروغیو تشخیص او درملنې ملي روغتون پرانیستل په روغتیايي برخه کې ستر او مهم بدلون یاد کړل. نوموړي وویل له دې وړاندې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو روغتون د نشتون له امله زیات شمېر ناروغانو د درملنې لپاره بهر هیوادونو ته سفرونه کول چې دغه کار له هیواد څخه د پیسو د لیږد لامل شوی و. مولوي عبدالولي حقانی ویلي چې عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې نور ناروغان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره اړ نشي.